سلامونه ستړي مسئ ملګرو، جوړ په خیر. دا خو نو لوواله ده، اوس دا د برېښنا کوټ پله ته رسېږو. نو د بولدکو خواته روان سوي یو، زه او نور ملګري نو راته انتظار دی عینو مینه کې. نو هلته زو سره یو ځای کېږو او زو بولدک ته بولدک ته د پهلوان وروش ته. د پهلوان پر روش باندې به ښه یو خوندور ولاک درته جوړ کړمه چې د ډېرو لیرې ولسوالیو ولایتونو خلک ورته راځي. پوښتنه به وکړو چې دا اوس کوم راز دی چې داسې دا مشهوره سوی دی او کومه ذایقه ده او دوی څنګه دا روش پخوي. نو د پهلوان به موږ وغږوو، تاسو راسره واوسئ. دا یم بولدک ته راورسېدلو دوستانو. هغه مرکزي جامع ده چې موږ یو وارې ولاړو ټیپو منډۍ ته. نو د هغه ځای اوس بېرته راوګرځېدلو، ملګري وږي سوله. نو ولاړ به سو د پهلوان وروش ته او هلته به ډوډۍ وخورو. دا نو مرکزي چوک دی دوستانو. بس د پهلوان وروش ته روان یو. یرمونی د پهلوان سره به دا هم د ځینو خلکو پر اصطلاح ورسره وبغږېږو چې د هوټل یې څونه وخت کېږي. دی خپل اشپز دی، نور اشپزان لري، یوازې د هغه هوټل دی، نورې څانګې هم لري. بره به هغه موږ ته ښه دقیق معلومات وسي. دا نو دلته سړک جوړېږي، دا د یو سړک سره صفا کوي. خیره ښه ډمبر شروع دی، په بولدک کې هم ښه کارونه شروع دي. دا د پهلوان روش، دا یې هوټل، دا نو د پهلوان هوټل دی د خیر سره. دا دې ورته راللو، تاسو زموږ سره اوسئ. دا دې د پهلوان سره به وغږېږو. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم یې محمد عیسی دی، مشهور په پهلوان باندې یو. یاره د دغه اولنۍ څانګې د بولدک د څانګې به مې یو 25 کاله کېږي او دوه مې بیا په تختپل کې فعاله کوي، درېیم په انځرګي کې فعاله کوي، اوس څلورمه څانګه مې په دامان کې فعاله کړې ده. هغه هم زموږ دغه ده. نو یا بس دا زموږ په ژوند کې بس دا د هوټل ترتیب مې شروع کړي. مخکې مې د پاکستان مسافرۍ و هغه ته تللي وو. نو اوس دا یو څو وخت کېږي دا څانګې مې څه پسې ډېرې کېده. بولدک ګسرم ګرد شتم هوټل ته راواړوئ. بس ګرد وروڼه په هوټل اخته دي. و د هغه څلور څانګې چې دي دا مې ګرده وروڼه دي. بس د هغه خپل وروڼه به د څلور څانګې باندې اخته یم. دغه یوه د بولدک څانګه چې مې جوړه کړل، ګرده وروڼه پر دا یوه هوټل وو، کاریګر نه و راسره، ټیبل والا مې ورور وو، دیګ والا م وو، حساب والا م وو. نو بس ګرده وروڼه باندې مې هوټل پله راپورته کوي. هغه د پهلوان نوم چې مې اول پیدا کوي ولا تاوانونه مې هم پر ویوړل، شپې مې هم پر ووالې. نو اوس دا شکر دی د خدای راضي یو. اوس دا په یاره کې درته وایم چې په پاکستان په افغانستان کې څه ځګي کې پوښتنه وکړې، زموږ د هوټل تعریف ورمعلوم، زموږ د هوټل د نامه بیا اورېدلي. که تاکې دا بله ورځ یو نفر رالی د دوبۍ څه ولې 2 شپې کوم برته ځم، ولا توپه یې هم راته راول. نو لاله ته په دوبۍ کې هم څه عکاسیانې به مې کتلې، الله به سړي چې هر وخت ورلې ده ته به ورځې. نو داسې د لرې ځایو څخه خلک د کندهار د نن جمعې شپه د کندهار هم خلک راځي. د کلات څانګې ته دغه د دامان څانګې څخه د کلات خلک ورته راځي. یا لکه درته ووایم چې د ګریش او د هلمند دې هم راځي د دا روش لپاره روشونه خوري برته ځي هم دې وځي. یا خپله بس ډېر وخت کېږي خپله مې بس اشپزان موږ خپله یو او غوښې اوس داسې ترتیب موږ غوښې ته ایښی دی. پخوا زموږ د کیلو څخه 4 روشې جوړول، بیا مې غټ کړل، نیم کیلو مې کړل. اوس درته ووایم 15.8 روشونه اوس موږ دا یو شروع کړي دي. په 3 نفر یې هم خوري، په 4 یې هم خوري، په 2 یې هم خوري، پر 1 نفر خو بیخي ډېر دی. نو بس ګټه کوو، لږ ګټه کوو، هغه بس تل کوو. خپل کاروبار مې پر مخ روان دی. زموږ دپاره ما د خدای پاک چې موږ ته کوم نصیب راکړي هغه رسېږي. دا رقم ډېر راغلي دي. په اولو شپو کې مې ډېرې تلخکۍ ولا ویوړې چې لږ به مې راولې خلاصې به سوې، د ګراکانو دغه به وو، او چې ډېرې به مې راوې بیا به پاته سوې، هغه مې بیا د بله ورځ ګراکانو ته نه سوې ورکولی، بلا به مې یا کور ته ویوړې یا به مې داسې یو خوار مسکین و غریب ته ورکړي. خدای دې به ښه راولي. بس د هغو مسکینانو دعا وو، د هغو بس دای په لاره پورته کړي. نو اوس بس دای ترتیب دی
نه پاتېږي دې ته نه پاتېږي، بس 11-12 بجو ته چې څه غوښې موږ باندې کړي هغه ګرده خلاصېږي د خیر. راز شوې د روش څوک وایي تی چې شي وراچوئ، څنګه یې دغه کوئ، څه رقم دا دیګ څنګه پخوئ، دا دیګ چې تی پخوئ شاګردان هلته ستۍ سره یې نه یې څنګه کار یې کنې د ګرده ناست یې په ګرده یې باندې کوو، په ګرده په دنیا بل شی نه وراچوو. هغه د کاري سید احمد خبره ده، د چا په خوله کې وروره تاثیر د چا په لاسو کې، د چا په پښو کې چې د چا د دغه پر ځان ورسوي. بس قدرتي زموږ په لاسو کې شیریني ستا څنګه ترکیب دی چې کنې چې دیګ در وښیم ته بیا خپله وګورې خالي مالګه وږه وراچوو. بس پر هره څانګه دا دې اوس یاره د دامان څانګه مې نوې راایستلې ده، دا د 1.5 سل کیلو ته به رسېدلې ده خیر. نو دا نورې څانګې بس 200 دا رقم روان دي 2.5 سوه. زموږ روابط خو دوی ناست چې خپله به هم پوښتنه دې وکړې، او بل موږ په هوټل کې دا دغه لرو هېڅ شی هم بل نه پخوو، 5-6 دیګه روش، څوک راسي بینډۍ نسته، څوک راسي بل شی پوښتنه وکړي یاره اوس د ګراکانو سره دی والله چې بس دی کښېني اډر لا نه چې نه خو روش پرېږدو. نو د هغه یو دیګونه دي، یو روش دی، یو دغه دی، دا مې در 6 نفره یو 6 شاګردان دي، یو زه یم دا یو. بس په دا ګرد باندې دا یو دیګ په سمبالوو که څه یو راکستړی سي هغې غوړی بدس سي وروره که څه یو دی لږ دغه وکړي هغه موږ سر سره دغه کوو چې پروا نه کوي بالا نور ښه خوشحاله وي که بیا هم پوښتنه دي کوي خدای دې ناست یې حاضر دي. 12 کاله مخکې مې 2 کاله هوټل سره کړي، بیا ولاړم دې خوا ته 6 میاشتې کېږي بیا دلې بیا پهلوان ته موږ خوش کړو اوس دی خوش پهلوان بیا موږ ګزاران سره کولی. مصریانو ته پیغام دا دی ډېر خلک راسي شی نه یې داسې پچې خولې راته پرې کوي، موږ یې په پوهېږو مخامخ به نسي راته کوی. هغه په دې چې موږ د لرې ځایګې څخه درلو او ستۍ شی خلاص سوی نه یې، نو په یوه وجه ولې چې موږ ملامت یو، او په یوه وجه دوی ملامت چې دوی ټلیفون راوکړي موږ ته ووایي چې روشنه کښېږدوه موږ د شپې پر 2 بجې درځو، د دوی شی به موږ ته پوخ پروت وي، موږ به هلته ورته ایښي، او که اډر نه کړي را شی خلاص سي دوی راسي بارخوا به دوی نو دا چې دوی زموږ ته د لمبر د کارت پوښتنه وکړي موږ به کارت ورکوو، بیا چې دوی هر وخت راځي د دوی هر څه خدمت به انشاءالله پروت یا ماده به یا دا زموږ غوښې چې ذایقه لري یا زموږ نوم چې درې ځایه پرې تللی دی هغه په دا خاطر تللی دی ګنج له خپله ځو خپله یو لاس شی رانیسو 11 کیلو 14 کیلو بس دا رقم یو لاس شی رانیسو هغه راولو، نو ځکه چې دا زموږ غوښې ذایقه لري د کسابو د بل د لاس غوښې نه دي، موږ خپله پسونه رانیسو بس د دې شټاپ راته ولاړ یا لالوو یې بیا راولو هوټل ته پخوو یې. و شلومبې مې د ګریشه سره راوړه، د ګریش شلومبې به زه هم ډېرو سریان ته دغه یي چې د ګریش شلومبې ډېر په نام دي، د هغه څه کیسې په مټن کې راته راوړي، زموږ کروس ورته د یوه لوی څانګ ته یې راوړي، نو بس سراچه راځي په ورځ یوه ورځ نه بله ورځ سل ډبې اتیا ډبې راته کوي، بس موږ هم یو اوبه نه وراچوو یخی وراچوو بالا ګراکان پر سموو.